السلام علیکم دوستانو، زه هارون ځواک او په ځواک ټي وي کې تاسو ته هرکلی وایم. په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ او د صحت جامې به مو په تن وي. د نن ورځې ټاپک د هوټلونو په باره کې دی او هوټلونه د دنیا په هر هیواد کې موجود دي، خو زه به درته په دې ویډیو کې د نړۍ یو څو حیرانوونکي او په زړه پورې هوټلونه درپېژنم، په دې هیله چې د خوښې وړ مو وګرځي. اول، جیمبو هاسټل هوټل. دا هوټل د سویډن هیواد د سټاکهولم ښار د آیرلینډ په ایرپورټ کې موجود دی او په 2008 کال کې د یوې الوتکې په داخل کې جوړ شوی دی. په حقیقت کې دا هوټل د بوینګ 747 جیټ لاینر الوتکه ده. دا الوتکه په 1986 کال کې د سنګاپور هوایي شرکت لپاره جوړه شوې وه، خو وروسته دا الوتکه څو هوایي شرکتونو واخیسته او خرڅه یې کړه او وروستي شرکت یې دا الوتکه په یو هوټل باندې بدله کړه. د الوتکې څخه یې ټولې 450 چوکۍ لري او وړې وړې کوټې یې پکې جوړې کړې. په هره کوټه کې یې ټي وي موجود دی، یعنې په دې هوټل کې د وای فای ترڅنګ هر ډول سهولتونه شتون لري. دوهم، سکای لاچ ایډونچر سویټ. دا هوټل د پیریو په هیواد کې موجود دی. د پیریو هیواد د جنوبي امریکا د هیوادونو څخه دی چې د امازون ځنګلونو په شاوخوا کې موقعیت لري. دا هوټل 4 د شیشې څخه جوړې شوې کوټې لري چې یوه یې د هوټل پخلنځی او د کارکوونکو کوټه ده او 3 نورې یې د مشتریانو دپاره دي. دا هوټل د کاسکو له غر څخه د 1400 فوټو په اندازه په ځوړند شکل جوړ شوی دی چې په یوه کوټه کې 2 یا 3 کسان ځایږي او په یو وخت کې دا 3 کوټې د 9 کسانو د اوسېدو وړتیا لري. او بله په زړه پورې خبره دا ده چې هوټل ته د راتلو په وخت کې مشتری باید خپل خواړه او نور د ضرورت وړ توکي له ځان سره یو ځای یوسي. او دې هوټل ته د راتلو لار د یوې زینې په شکل جوړه او د خطر څخه ډکه ښکاري. په دې هوټل کې د یوې ورځې او شپې د تیرولو کرایه $300 ده. دریم، نلسټرن هوټل. دا هوټل په 2014 کال د جولای په میاشت کې جوړ شوی دی چې د سویزرلینډ هیواد په غرونو کې موقعیت لري. دا عجیبه او په زړه پورې هوټل نه دیوال او نه هم چت لري. دا هوټل چې د هوټل په څیر ښکاري هم نه، یو تخت لري چې د 2 کسانو لپاره کافي دی. دا تخت 2 لیمپونه لري چې د تخت په یوه خوا او بله خوا کې لګېدلي دي او تشناب یې د 15 دقیقې لرېوالي په اندازه جوړ شوی دی. او بله په زړه پورې خبره دا ده چې دا هوټل د نورو هوټلونو په څیر خدمات وړاندې کوي. دا هوټل یو کارکوونکی لري چې د هوټل څخه یو څه اندازه وړاندې په یوه جدا کوټه کې اوسیږي او د مشتریانو ټولې اړتیاوې لکه د خوړو، اوبو، چای او داسې نورو شیانو په برابرولو کې مرسته کوي. څلورم، کیک سلاټن هوټل. دا هوټل د فنلنډ په هیواد کې موقعیت لري چې په یوه ځنګلي او واورینه سیمه کې جوړ شوی دی. له بهر څخه ډېر یخ ښکاري خو له دننه څخه ډېر ګرم او آرامه دی. په هره کوټه کې تخت، تشناب، شاور او داسې نور سهولتونه موجود دي. د خوراکي توکو سربیره په دې هوټل کې وای فای هم شتون لري او مشتریان کولی شي چې له انټرنیټ څخه هم استفاده وکړي. او د دې هوټل په شاوخوا کې ډېرې ښکلې او په زړه پورې طبیعي منظرې لیدل کیږي چې مشتریان یې د لیدلو څخه خوند اخلي. په دې هوټل کې اوسېدل د خوب د لیدلو څخه کم نه دي. پنځم، جراپ مینار هوټل. دا هوټل د کینیا په هیواد کې موقعیت لري. دوستانو، کینیا د ځنګلونو او وحشي ژوند له مخې په ټوله دنیا کې مشهور هیواد دی. دا هوټل په یو ځنګل کې جوړ شوی دی او د دې هوټل د زیات مشهورېدلو وجه د دې ځنګل زرافې دي چې زیات وخت د هوټل په شاوخوا کې موجودې وي او د ډوډۍ خوړلو پر مهال د بهر څخه د خپلې اوږدې غړۍ په واسطه د خلکو څخه د خوړو غوښتنه کوي. او له څه وخت راهیسې چې دا هوټل جوړ شوی دی، دا زرافې د دې هوټل پیژندګلوي جوړه شوې ده او خلک یې د هاوس اف جرافې په نوم هم یادوي. دا هوټل یو پخلنځی، 12 کوټې، 12 تشنابونه او یو سالون لري. لکه څنګه چې دا هوټل زیات مشهور دی نو زیات مشتریان هم لري او هر کال زیات مشتریان د دې هوټل د لیدلو لپاره راځي. دوستانو، دا زموږ د نن ورځې معلومات په دې هیله چې د خوښې وړ مو ګرځېدلي وي. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ او د داسې ویډیوګانو دپاره زموږ چینل ځواک ټي وي سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن کلیک کړئ تر څو زموږ د هرې نوې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته تر ټولو مخکې ضرور رسیږي. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان.